ډیرو قدرمنو عزتمنو په پښتنو مهینو وطنوالو او د وطن نه بهر مسافرو ورونو خویندو مینه خلوص نیکې هیلې نیکې پیرزونې احترامات تسلیمات او سلام مې واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا یو غزل دی، دا سره شریکول غواړم چې احساس پر کېدو شي، شر فساد په زیاتېدو شي، چې احساس پر کېدو شي، شر فساد په زیاتېدو شي، د سبا سترګې راخیجه چې تیرې په تښتېدو شي، او چې ازل ګڼم قدرت خپل جاهلان په خندېدو شي، او مطرب ساز چې کله سور کړي هله بیا د اورېدو شي، عاقلان چې چرته ډیر شي نادانان په کمېدو شي، او چې ناره پورته د حق شي، چې ناره پورته د حق شي، ظالمان پر رپېدو شي، او چې محفل ته نران راشي، چې محفل ته نران راشي به ډسس ترېنه پتلو شي، او چې خړپوسې کله زده کړي، چې خړپوسې کله زده کړي هله بیا د اورېدو شي، او د کمال خبره ده مړه یاران په هېرېدو شي، د کمال خبره ده مړه یاران په هېرېدو شي، او پیش به څنګه په شمخان شي، پیش به څنګه په شمخان شي، چې زمري په غړمبېدو شي. ډېره مننه، د الله په امان، ښاد او باد اوسئ.